که غواړې چې الله د اسانتیا لارې کولاوي کړي د الله نه ویرېږه نو الله سبحانه وتعالی به د هر مشکل نه لارې درته اسانې کړي ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوا په وجه به الله سبحانه وتعالی د داسې ځایونو نه رزقونه درکړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه هغه تقوا د تقوا زما محترمو د الله نه یره په صحیح حقیقي معنو سره سړی متقي شي د الله سبحانه وتعالی د هغه په ژوند کې راحت سکون او د ټینشن نه وباسي د خوشحالۍ ژوند الله ورکوي دا زما جذبات نه دي دا د قرآن خبره ده په سورة الطلاق کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې د الله نه ویریږي یجعل له مخرجا الله به د هر مشکل نه اسانتیا دپاره لارې ورته کولاوي ټینشن کیږي که نه مشکلات زموږ په ژوند کې شته که نشته که غواړې چې الله د اسانتیا لارې کولاوي کړي د الله نه ویریږه په زړه کې د الله دا تقوا راولئ سم صحیح خشیت د الله نه اختیار کړئ نو الله سبحانه وتعالی به د هر مشکل نه لارې درته اسانې کړي ویرزقه من حیث لا یحتسب د تقوا په وجه به الله سبحانه وتعالی د داسې ځایونو نه رزقونه درکړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه موږ د رزق دپاره خپل بچي یورپ او امریکې او بهر ملکونو ته لیږو که نه لیږو څه کې موږ یو دوه مړۍ روټۍ راخیستي د هغې دپاره یې لیږو نو که زموږ ایمان برابري او دا قرآن د الله موږ لوستلی او د علماو درسونو ته ناست وې نو موږ به بیا دا لاره اختیار کړې وې خو دا د دنیا هغه غفلت دی په موږ باندې سور دی قرآن وایي د الله نه ویرېږه رزق دله په خپل کور کې د ابۍ د ادا خوا کې در کوم ته په یورپ کې رزق تلاش کړې نو د دې وجه نه زما محترمو د سکون دریم سبب تقوا ده په یو بل آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله به د هر کار نه ورته د اسانتیا لارې کولاوي کړي که ژوند دې د پریشانو ډک دی د الله نه ویرېږه الله به دې په ژوند کې خوشحالۍ راولي څلورم سبب په ژوند کې د سکون او د راحت د راوستو هغه د الله دا کتاب دی قرآن د دې سره تعلق برابر کړئ زما محترم صرف د یو رمضان او بل رمضان تعلق ورسره مه ساتئ موږ ډېر ښه غټ مسلمانان یو څنګه صرف په روژه کې د الله کتاب پیژنو د روژې نه اخوا قرآن موږ راخلو نو دوړې په پرتي خپل ژوند کې روټین داسې برابر کړئ چې سملیم د الله په کتاب سمله چې هغه ولولي او سمله چې راپاسیم د خپل ورځې آغاز د الله په کتاب باندې وکړه وګوره ستا دا ژوند د راحت او د جنت ژوند جوړېږي که نه جوړېږي د دې قرآن سره تعلق برابر کړئ قرآن کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار ای زما بندگانو ای پریشان خلکو که سکون غواړئ که راحت غواړئ که اطمینان غواړئ که خوشحاله ژوند غواړئ الا بذکر الله د قرآن په تلاوت قرآن سره په تعلق ساتلو تطمئن القلوب زړه ته راحت رسیږي الله سکون درکوي ته خو قرآن راواخله